قدرمنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې زموږ غږ له سپوږمۍ راډیو نه اورئ پام راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. په کابل کې د ایران سفارت سرپرست علي رضا بیګدلي د افغانستان د صنایعو او قانونو خونې له رئیس احمد نبي زاده سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. په همدې اړه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي نبي زاده د خصوصي سکتور ستونزې شریکې کړې او غوښتنه یې کړې چې افغانستان د له صادراتي بندیزونو مستثنا شي او د ترانسپورت خامو موادو ته د لاسرسي او بندري اسانتیاو په برخه کې همکاري زیاته شي. دواړو لورو د ګډو پانګونو مثبتو اقتصادي اړیکو او له شته امکاناتو د اغېزمنې ګټې اخیستنې پر اهمیت ټینګار کړی دی. همداراز ایرانی لوري ته د صنعت او معدن په 15 ملي او نړیوال نندارتون کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. بیګدلي ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو ستونزو د حل، د ترانسپورت او بندري اسانتیاو د ښه والي او د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا لپاره به هڅې دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري ویلي چې د روانې اپریل میاشتې له 19 تر 25 پورې شاوخوا 12,000 افغانان له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې ادارې په وینا ډیری راستنېدونکي ښځې او ماشومان دي او د هغوی له منځه 50 سلنه یې تر 18 کلونو کم عمره دي او 19 سلنې کورنۍ د ښځو له لوري اداره کېږي او مشري ښځې کوي. همداراز ویل شوي چې شاوخوا 2 سلنه هغه کسان چې مرستې ترلاسه کوي ښځې او ماشومان دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت ویلي د واخان دهلیز د پروژې د لومړي فاز کار 80 سلنې او د دویم فاز ودانیزې چارې 4 سلنه بشپړې شوي دي. د معلوماتو له مخې لومړی فاز د بدخشان د بروغیل له سرحده تر یمګانه پورې او د دویم فاز له یمګان د چین تر پولې پورې غځېدلی چې دواړه برخې د سړک جوړولو مهمې پروژې بلل کیږي. او د افغانستان د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست او یوې ایټالوي موسسې ترمنځ د بامیان د ورزشي جمنازیوم د بیارغونې تړون لاسلیک شوی دی. د ورزش ادارې رئیس مولوي احمد الله وثیق ویلي چې دا پروژه د $15,500 په ارزښت پلي کیږي. هغه زیاته کړې چې د یاد جمنازیوم په بیارغونې سره به ورزشکارانو په ځانګړي ډول معلولانو ته د تمرین مناسبې اسانتیاوې برابرې شي. بلخوا د ایټالوي موسسې مسؤل هم ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د معلولانو د ملاتړ او د ورزشي فعالیتونو د پراختیا لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.